بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د یوې سړي لور وتښتېدل، لاړه راغله، ده څه نه ورته وویل، بیا یې بل چا ته ورکړل، بله لور یې وتښتېدل، هغه یې طلاقه کړل، بیا یې بل چا ته ورکړل، او دا سړی ودونه لري، بله ښځه هم فاحشه ده. د دغسې سړي که یو پاکه ښځه یې د خپل خاوند څخه طلاق اخیستلی سي او که یا. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د یوې ښځې مسؤلیت دی او بل د ښځې شرعي حق دی. ښځه د طلاق حق نه لري. الله عز وجل د حق د خاوند او د ښځې ترمنځ ویشلی دی. نارینه ته یې د طلاق حق ورکړی دی، ښځې ته یې د مهر حق ورکړی دی. چون نارینه دا د تکالیفو مشکلاتو په مقابل کې مقاومت ډیر کولی سي او ژر احساساتي کیږي نه. استقامت د تکالیفو په مقابل کولی سي او ښځه د نارینه په مقابل کې که هغه ظاهري جوړښت، فزیکي جوړښت دا نرم دی، کمزوری دی، تکالیف دومره نسي برداشتولی، نو که معمولي تکلیف راسي دا به د سی د طلاق څخه استفاده کوي او خاوند به پر هر معمولي تکلیف د طلاق څخه استفاده نه کوي. نو ځکه هغه څوک چې ډېر تکلیفونه برداشتولی سي ژر ژر د طلاق خبره نه کوي، هغه نارینه دی. نارینه ته د طلاق حق ورکړي. ښځه څون کمزورې ده او د تکلیفو په مقابل کې ډېره مقابله نه سي کولی، د مهر حق یې ورکړي او دا حق یې ورکړي چې ستا جامه و نفقه و د اوسېدو ځای به پر خاوند وي. اوس ښځه د طلاق حق نه لري، خاوند بیا د دې حق نه لري چې ښځې ته ووایي چې ته ماته ولور راکړه. خاوند بیا د دې حق نه لري چې ښځې ته ووایي چې کالي و جامه و نفقه ماته راکړه. دا خو د حق خبره ده. که خاوند نیک عمله یي، که بد عمله یي، که ښه یي، که بد یي، خو د طلاق حق دا نه لري. لکه خاوند چې د مهر و د رزق و جامې و نفقې حق نه لري، ښځه بیا د طلاق حق نه لري. دا خو د حق خبره شوه. او بله خبره د مسؤلیت ته. هر مؤمن مسلمان نارینه وي که ښځینه وي هغه مسؤلیت لري. که چیرې ای خاوند ګنهګار وي دا به دعوت ورته چلوي په خپله ژبه، د قریبانو په ژبه، ټول هغه اسباب به په کار اچوي چې د دې خاوند د اصلاح کېدو لپاره دي. او که چیرې اصلاح نسو د خاوند د ګناه ذمهواري پر دې باندې نسته. البته که چیرې دا ګناه ته مجبوره کول دا به اطاعت نه کړي، بیا به د ځان د خلاصولو لپاره چې د ګناه څخه ځان خلاص کړي هره وسیله به په کار اچي چې د الله په معصیت کې واقع نسي. او پاته چې دی ګناه کوي، که لوڼیځي وراځي او که زنا کوي، د هغه مسؤلیت پر دې باندې نسته. پر دې باندې مسؤلیت د دعوت دی چې د اصلاح دپاره به یې کار کوي. داسې نه ده چې دی دا کار کوي نو زه طلاق غواړم. دغه د طلاق حق د دې نسته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.